جی بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغې لوی ذات چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرننګ زده کوونکو، نن په دې کلاس کې بیا لایف راځو. دا زمون کلاس به لایف چلیږي او دې ته به ستاسو د توجه ډیر ضرورت وي. که تاسو غواړئ چې خپل انګلیش ښه کړئ، خپل انګلیش امپروو کړئ او انګلیش زده کول غواړئ، نو ستاسو د توجه به ډیر ضرورت وي. که چېرې تاسو توجه نه کوئ نو هیڅکله ستاسو انګلیش ښه نشي زده کېدلی. د ښه زده کولو دپاره ستاسو په هغه څیز باندې کوم څیز چې زده کوئ د توجه ډیر زیات ضرورت وي. نو د نن کلاس ته تاسو ښه په توجه سره وګورئ. په دې کې ډیر آسان ټکي دي او د دې ټکو معنی به درته هم کوم او دا به په جملو کې هم استعمالوم. د کلاس د شروع کېدو نه مخکې ټول زما سلام واخلئ او د سلام نه وروستو بسم الله ووایئ او د کلاس شروعات وکئ. په دې کلاس کې مونږ سره اولنی چې کوم د الون مطلب دی یوازې. یوازې یعنی یو. ګورئ د دې چې تاسو ته زه مثال درکمه. Do you live alone؟ آیا ته یوازې اوسیږي؟ که تاسو د چا نه تپوس کوئ که نه چې آیا ته یوازې اوسیږي که نه تا سره بل څوک هم اوسیږي، نو تاسو د هغه نه تپوس کولی شئ Do you live alone؟ آیا ته یوازې اوسیږي؟ بیا بل مخکې ټکي طرف ته ځو. مخکې چې مونږ سره کوم ټکی دی هغه دی سیف. دا سیف ډیر عام ټکی دی. دا مې په دې کلاس کې ځکه راوړو چې د دې استعمال ډیر زیات دی. تاسو به هره ورځ په خپل موبایل، لیپټاپ وغیره کې دا وینئ. سیف وایي ساتلو ته، د یو څیز ساتل د خپل ځان سره. How much money did you save؟ تا څومره روپۍ جمع کړي. How much money did you save؟ تا څومره روپۍ جمع کړي. بیا تاسو ته زه داسې ټکی ښایم چې دا ټکی هم ډیر عام دی. کلیکټ. کلیکټ وایي جمع کولو ته. سیف هم ساتل او جمع کول، په دواړو کې فرق وي. I have collect 100 rupees. یعنی 100 یعنی ما 100 روپۍ جمع کړي دي. I have collect 100 rupees. ما 100 روپۍ جمع کړي دي. بیا دی ډیسیژن. ډیسیژن وایي فیصلې کولو ته. فیصلې ته په انګلیش کې وایي ډیسیژن. I have changed my decision. یعنی ما خپله فیصله بدله کړه. I have changed my decision. ما خپله فیصله بدله کړه. بیا دا ټکی زمونږ په ډیرو کلاسونو کې راځي میری. د میری مطلب دی واده کول. When will you marry؟ ته به کله واده کوي. When will you marry؟ ته به کله واده کوي. او بیا د دې فرست سیکنډ فارم چې کوم دی هغه دی married. married وایي واده شوي ته. She is not married. هغه واده نه ده. She is not married. هغه واده نه ده. ګورئ دا ټکی چې مونږ سره کوم دی دا مخکې دا هم ډیر عام دی. سپیس. خالی ځای ته وایي. How much space do you have؟ یعنی تا سره څومره خالی ځای دی. یعنی تا سره په دې کمره کې څومره خالی ځای دی. How much space do you have؟ تا سره څومره خالی ځای دی. spend. خرچ کول. I have spent a lot of money. ما ډیرې زیاتې روپۍ خرچ کړلې. of money. د spend دا spent سیکنډ فارم دی. نو دلته کې مونږه به سیکنډ فارم لګو. I have spent a lot of money. ما ډیرې زیاتې روپۍ خرچ کړلې. یعنی ما ډیرې زیاتې روپۍ ولګولې.
او داسې ستاسو زه په دهان کې یو کلاس راولمه، زمونږ یو کلاس شوی و او هغه په نمۍ کې پاتې شوی و، هغه تیار پروت دی. غواړم چې هغه کلاس هم په دې کلاس کې تاسو ته لایف وچلیږي. ستاسو د توجه به ډیر ضرورت وي، د مخکې کلاس ته هم تاسو توجه وکئ. دغه شروع کیږي د دې ځایه د ویل نه مونږ شروع کړې وه او بیا به د ویل نه شروع کیږي. هغه پارت چې مونږ کوم ځای پورې شوی وو نو هغه وو ویل. د ویل د هغه ځای نه در سره شروع کوم چې د ویل مطلب دی معنا ده با، یعنی چې تاسو په ذهن کې هغه احکام کنټینیو وي، یعنی چې تاسو ته یاد شي چې هغه کلاس زمونږ د دې ځای پورې شوی وو، نو ځکه د دې ویل استعمال یعنی د دې ویل نه یې دلته کې شروع کوو. د ویل مطلب دی با. وی ویل سټډي، مونږ به مطالعه کوو. وی ویل سټډي، مونږ به مطالعه کوو. ګورئ بل چې کوم لفظ دی مخکې مونږ سره هغه دی اباوټ. د اباوټ مطلب معنا ده په باره کې، یعنی مونږ وایو کنه چې د هغه په باره کې داسې خبره شوې ده یا زما په باره کې داسې خبره شوې ده. نو کله چې په باره کې مونږ وایو د هغې دپاره د انګلیش ټکی دی اباوټ. ټیل می اباوټ یور سیلف، یعنی د خپل ځان په باره کې راته څه ووایه. ټیل می اباوټ یور سیلف، د خپل ځان په باره کې راته څه ووایه. د اباوټ مطلب شو په باره کې. بل دی هاو. د هاو مطلب دی څنګه. هاو آر یو، یعنی مونږ وایو کنه دا خو ډیر تاسو ته به ټولو ته درځي. هاو آر یو، څنګه یې. هاو آر یو، څنګه یې. بل لفظ دی اپ. د اپ مطلب دی پاس. ګورئ په مثال کې هینډز اپ، لاسونه اوچت کړه، یعنی لاسونه پاس کړه. مونږ وایو کنه چې لاسونه پاس کړه، لاس څوک ورته اوچت وایي څوک ورته پاس وایي. نو د هغې دپاره انګلیش کې مونږ ویلی شو اپ. هینډز اپ، لاسونه اوچت کړه یا لاسونه پاس کړه. بل ټکی دی ون. د ون معنا د مطلب دی یو. ون کپ آف کافی، یو کپ چای یا یو کپ کافی. ون کپ آف ټی، یو کپ چای. ون کپ آف ټی، یو کپ چای، یعنی یوه پیاله چای. بل دی ټل. د ټل مطلب دی دا ټی آئی ایل دی، د دې مطلب دی تر. ټل نیکس ویک، تر را روان هفته، یعنی تر را روانې هفته. ټل نیکسٹ ویک، تر را روانې هفته. یعنی مونږ وایو کنه چې زه به تر را روانې هفتې پورې دا کار وکم. نو تر د را روانې هفتې پورې مونږ دا تر چې کله هم وایو نو د دې دپاره به مونږ په انګلیش کې ټل وایو. ټل نیکسٹ ویک، تر را روانې هفتې. دیٹ، هغه. دیٹ از مای شاپ، هغه زما دکان دی. دیٹ از مای شاپ، هغه زما دکان دی. اونلی. د اونلی مطلب دی معنا دا یوازې. اونلی هی کین ډو، یوازې هغه کولی شي. نو مونږ وایو کنه چې دا کس یوازې دا کار کولی شي، نو د هغې دپاره مونږ ویلی شو په انګلیش کې اونلی. اونلی هی کین ډو، یوازې هغه کولی شي. آلویز. آلویز مطلب دی تل لپاره. آلویز، تل لپاره. هی آلویز سټډي، هغه تل لپاره مطالعه کوي. هی آلویز سټډیز، هغه تل لپاره مطالعه کوي، یعنی همداسې همیشه دپاره. هر، هغې. هر، هغې. هر بیگ از اولد، د هغې بیگ زوړ دی، یعنی د هغې بسته بیگ بسته زړه ده. هر بیگ از اولد، د هغې بیگ زوړ دی. آفټر. آفټر وایي وروستو. آفټر لنچ آی ویل گو،
د روټۍ خوړلو نه وروستو به زه ځم. د after مطلب څه شو؟ وروستو. after lunch I will go. د روټۍ خوړلو نه وروستو به زه ځم. بل دی مخکې لفظ دی شي. د شي مطلب دی هغه، یعنی دا د ګرل لپاره استعمالیږي، یعنی د فیمیل لپاره. she is very innocent. هغه ډیره عاجزه ده. she is very innocent. هغه ډیره عاجزه ده. she هغه. name. د name معنی ده نوم. my name is Ali. زما نوم علی دی. my name is Ali. زما نوم علی دی. home. home وای کور ته. this is my home. دا زما کور دی. this is my home. دا زما کور دی. no. د no مطلب معنی ده نه. I have no money. ما سره روپۍ نشته. I have no money. ما سره روپۍ نشته. بل ټکی دی such. such مطلب داسې. I have never seen such a cute. یعنی ما کله هم داسې ښکلی ماشوم نه و لیدلی. د داسې دپاره څه راغی په دې کې؟ such. I have never seen such a cute. ما کله هم داسې ښکلی ماشوم نه و لیدلی. why. ولې. why you not answer me. ته ما ته جواب ولې نه راکوي؟ د ولې دپاره څه راغی؟ why. why you not answer me. ته ما ته جواب ولې نه راکوي؟ بل لفظ دی change. change بدلون، یعنی په یو څیز کې بدلون کولو ته وایي change. یو څیز بدلول. change your pen. خپل پن بدل کړه. change your bag. خپله بسته بدله کړه، یعنی د هر څیز بدلولو دپاره change راځي. change your pen. خپل پن بدل کړه. ask. ask تپوس کولو ته وایي، یعنی د یو څیز تپوس ته وایي ask. هغه نه تپوس وکړه. ask him. هغه نه تپوس وکړه. try. کوشش. we will try. مونږ به کوشش کوو. we will try. مونږ به کوشش کوو. یعنی په تیرو ټکو کې تاسو وی هم وویل که نه. د وی مونږ تاسو ته چې کومه معنا وکړه مونږ ویل دا به د بد دپاره راځي. نو تاسو ګورئ په راروانو جملو کې چې هغه ټکي کوم راځي که نه، نو په هغې باندې به تاسو پوهیږي چې ویل د څه دپاره، یعنی دلته ویل وی هم راغی او ویل هم راغی. نو وی رالی د بد دپاره. we will try. مونږ به کوشش کوو. near. near وایي نږدې ته، یعنی قریب. we are near to home. مونږ کور ته نږدې یو. near نږدې. we are near to home. مونږ کور ته نږدې یو. self. self وایي ځان. introduce yourself. خپل ځان متعارفي کړه، یعنی د خپل ځان تعریف وکړه. د سیلف څه معنی شوه؟ ځان. او یور سیلف خپل ځان. introduce yourself یعنی خپل ځان را سره متعارفي کړه، یعنی خپل تعارف را سره وکړه. بل ټکی دی any. any کوم، یعنی اکثر مونږ وایو که نه چې کوم، نو د کوم د پاره راځي any. do you have any pen. تا سره کوم پن شته دی؟ do you have any pen. تا سره کوم پن شته دی؟ part. part وایي حصې ته، یعنی برخې ته. مونږ چې ورته په پښتو کې برخه وایو، مونږ دا د برخه ده، دا د هغه برخه ده. هغې ته په انګلیش کې وایو part. it is part of my job.
دا زما د نوکرۍ حصہ یعنی دا زما د نوکرۍ برخه ده. It is part of my job. دا زما د نوکرۍ حصہ ده. ټل وایي ویلو ته. Tell me your name. ما ته خپل نوم ووایه. Tell me your name. ما ته خپل نوم ووایه. kind قسم یعنی مونږ وایو چې دا قسم هغه قسم دا قسم رنګ هغه قسم رنګ یعنی د قسم د پاره مونږ وایو قسم نه دی قسم دی. صحیح ده. It has two kinds. د دې دوه قسمونه دي. It has two kinds. د دې دوه قسمونه دي. د kind څه مطلب شو؟ قسم. دلته ورسره اس راغی نو چې اس ورسره راغی جمع شوله د جمع د پاره راځي قسمونه. It has two kinds. د دې دوه قسمونه دي. بل ټکی چې کوم دی want وایي غوښتلو ته. I want this bike. زه دا موټر سایکل غواړم. غوښتلو ته څه وایي؟ want. I want this bike. زه دا موټر سایکل غواړم. well do your work well. خپل کار ښه کوه. do your work well. خپل کار ښه کوه. must ضرور. must ضرور. د must څه مطلب شو؟ ضرور. you must go now. تاله اوس ضرور تله پکار دی. you must go now. تاله اوس ضرور تله پکار دی. بل ټکی دی did. د did مطلب دی کړی. I did it. ما کړی دا. I did it. ما کړی دا یعنی د کړي کار د پاره مونږ وایو کنه چې دا کار ما کړی دی. نو د کړي د پاره په انګلیش کې راځي did. did کړی. I did it. ما کړی دا. ها بل ټکی دی now. د now مطلب دی اوس. He is now at home. هغه اوس په کور کې دی. He is now at home. یعنی هغه اوس په کور باندې دی. He is now at home. هغه اوس په کور باندې دی. made جوړ کړی. یعنی یو څیز چې جوړ کړی شي هغې ته وایي made. یعنی د یو څیز جوړولو ته وایي made. I made that bike. ما جوړ کړی هغه موټر سایکل. I made that bike. ما جوړ کړی هغه موټر سایکل. بل دی thief. د thief وایي غل ته. The thief was so strong. یعنی غل ډیر طاقتور و. The thief was so strong. غل ډیر طاقتور و. ها بل ټکی چې کوم دی هغه دی پیل. پیل وایي ګولۍ ته. وګورئ د ټوپک تماچې ګولۍ ته نه وایي دا د کیپسول یعنی موږ چې ورته ټیبلیټ وایو ټیبلیټ هغه ګولۍ ده. I could have a sleeping pill. یعنی ما د خوب ګولۍ خوړی شوه. I could have a sleeping pill. ما د خوب ګولۍ خوړی شوه. بل ټکی دی punish. punish وایي سزا ده. Why did the teacher punish him? د punish څه مطلب شو؟ سزا. یعنی چاته سزا ورکول. Why did the teacher punish him? استاد هغه ته سزا ولې ورکړه؟ داسې بل ټکي ته راشئ. بل ټکی ګورئ avoided. د avoided معنی دا مطلب دی بچ کېدی شوي. یعنی د یو څیز نه چې مونږه بچ کېدی شو او چاته وایو چې یار ته د دې څیز نه بچ کېدی شوي. ګورئ په دې مثال کې تاسو ګورئ you could have avoided the accident by the driving slow. ته د اکسیډنټ نه بچ کېدی شوي.
کتا ډرایوینګ په قلاره کوله، یعنی کتا ګاډی په قلاره چلولې نو ته به د اکسیډنټ نه بچ شوی وې، ته د اکسیډنټ نه بچ کېدی شوې. د ایوایډډ معنا مطلب شو بچ کېدی شوې. You could have avoided the accident by driving slow. ته د اکسیډنټ نه بچ کېدی شوې که تا ډرایوینګ په قلاره کولې. واچینګ، د واچینګ مطلب دی ګور، یعنی یو څیز کتلو ته په انګلیش کې وایي واچینګ. په مثال کې ګورئ I have been watching this program for long time. زه دا پروګرام د ډیر وخت نه ګور. د واچینګ څه مطلب شو؟ ګور. واچینګ وایي کتلو ته. I have been watching this program for long time. زه دا پروګرام د ډیر وخت نه ګورم. بل دی سیک. سیک وایي، سیک اصل کې بیماری ته هم وایي او درد ته هم وایي، یعنی یو ځای چې خوږیږي مونږ وایو چې دا ځای درد کوي، هغه ځای ته هم سیک وایي. تاسو ویلی شئ چې سیک، او بیماری ته هم سیک وایي. He has been sick for 3 days. هغه د 3 ورځو نه بیمار دی. He has been sick for 3 days. هغه د 3 ورځو نه بیمار دی. د سیک څه مطلب شو؟ بیمار. سیک وایي بیمار ته. بل ټکی دی لک. لک وایي قسمت. نو سچ لک. داسې قسمت چرته، یعنی دومره ښه قسمت مو چرته دی. نو سچ لک، داسې قسمت چرته. ویټ. ویټ وایي عقل ته. یوز یور ویټ، د عقل نه کار واخل. یوز یور ویټ، د عقل نه کار واخله. listening. listening وایي اوریدو ته. fire away. I am listening. وایا زه اورم، یعنی مونږ ورته وایو کنه چې وایا زه خبره اورم. fire away د هغې دپاره دی fire away I am listening. وایا زه اورم. بل ټکی دی سنس. سنس وایي ګناهونو ته. atone for your sins. د خپلو ګناهونو نه توبه وباسه. atone for your sins. د خپلو ګناهونو نه توبه وباسه. پیس. پیس وایي سکون ته، امن ته. I want peace of my heart. یعنی زما زړه ته سکون پکار دی، امن پکار دی. I want peace of my heart. زما زړه ته سکون پکار دی. واک. واک وایي ګرځېدو ته. I am walking. زه ګرځم. واک ګرځېدو ته وایي. I am walking. زه ګرځم. دا بل ټکی چې مونږ سره کوم دی ډیر عام پروموشن، یعنی مونږ یې ډیر زیات اورو. پروموشن وایي ترقۍ ته. how so early. تاسو په دې کې ګورئ how پکې هم شته دی، he پکې هم شته دی، his پکې هم شته دی. یعنی په دې باندې سوچ کوئ چې دا څنګه جمله جوړه کړم زه. how did promotion so early. د early مطلب دی وختي، یعنی زر. د هغه ترقي دومره زر څنګه وشوله. مونږ وایو کنه چې یار د هغه دا ترقي دومره زر څنګه وشوله. how did he get his promotion so early. د هغه ترقي دومره زر څنګه وشوه. تاسو به په دې کې په هره جمله کې تاسو سوچ کوئ چې how هم مونږ وروسته ویلی و څنګه ته وایي. he مې پکې هم ویلی و، did مې پکې هم ویلی و، his مې پکې هم ویلی و. نو داسې ګورئ او په دې باندې سوچ کوئ، خپله جمله جوړوئ، نو ستاسو انګلیش به د دې سره ډیر زر ښه کیږي او ډیر زر به تاسو په انګلیش کې روانیږئ. how did he get his promotion so early. د هغه ترقي دومره زر څنګه وشوه. بل ټکی دی should.
شود وایي پکار او، یعنی په دې باندې زمونږ کلاس هم شته دی په شود باندې. خو اصل کې د شود مطلب چې کوم دی پکار او. You should have listened to me. یعنی تاله زما خبره اوریدل پکارو، یعنی تاله پکارو چې زه دې اوریدلې وې. You should have listened to me. تاله زما خبره اوریدل پکار او. longer. longer وایي نور. په مثال کې ګورئ please stay a bit longer. یعنی مهرباني وکړه لږ نور هم ودرېږه، یعنی انتظار وکړه. please stay a bit longer. مهرباني وکړه لږ نور هم ودرېږه. دا بل لفظ چې مونږ سره کوم دی دا دی fine. fine وایي جرمانې ته. Why did the teacher fine him? یعنی استاد هغه ولې جرمانه کړو. مونږ وایو کنه چې استاد هغه ولې جرمانه کړو، یعنی هغه جرمانې ته په انګلیش کې وایي fine. Why did the teacher fine him? استاد هغه ولې جرمانه کړو. favorite. favorite وایي د خوښي. یعنی مونږ وایو کنه چې دا سیز زما د خوښې دی، دا زما په طبع باندې ساز دی، یعنی سم دی. This is my favorite book. دا زما د خوښې کتاب دی. This is my favorite book. دا زما د خوښې یعنی زما د طبع کتاب دی. This is my favorite book. دا زما د خوښې کتاب دی. زما په خیال چې دا ټکی مونږ سره هم د دې ځای پورې وو او ختم شلو. کوشش به کوم چې داسې نور آسان ټکي یعنی چې د انګلیش شروعات ورسره زمونږ وشي، زمونږ ژبه روانه شي، زمونږ ذهن روان شي. نو زه ډیر کوشش کوم چې آسان ټکي په څه طریقه باندې تاسو ته په دې کلاس کې راوړم او په څه طریقه باندې زه تاسو پوه کړم، یعنی چې تاسو په انګلیش کې روان شئ. کله چې هم تاسو په انګلیش کې روان شئ نو تاسو ته بیا ډیر آسان دی، بیا به ډیر زر زده کوئ. یعنی د هر سیز په شروعات، یعنی سیز چې زده کوئ د هغې په شروع کې اول وخت کې مشکلات ډیر وي. تاسو به په ذهن کې په ډیر وخت کې اوس یو لفظ راځي، دا تاسو بیا ګورئ، دا بس تاسو په یو ځل کتلو باندې نه زده کیږي. یعنی څنګه چې درته زه په هر کلاس کې وایم چې دا خو یو څو منټه وي، دومره وخت هم نه اخلي او تاسو یې بیا هم کتلی شئ. هغه د سکول په شان هم نه وي چې استاد راشي او لاړ شي بس قصه ختمه شي. بیا په دې کې خو تاسو بیا کتلی شئ، بیا ځان ته ویډیو وروسته کړئ په کوم ځای باندې چې پوهه نه یې، کوم ټکی چې درنه هیر وي نو بیا یې د سره کړئ او بیا یې وګورئ. او خپل پورا کوشش وکړئ چې یاد یې کړئ، یو ټکی پکې هم ضایع نشي، درنه خراب نشي چې داسې پاتې شي چې تاسو پرې پوهه نشئ او تاسو ته یاد نشي. مال راکړئ تر د بل کلاسه پورې اجازت، چرته چې هم یې ښاد آباد او بریالي